السلام علیکم دوستانو. د قیامت علامې داسې رقم ښکارېږي. اوس یو سړی د کې پي کې په خوا کې د راولاړ سوی د خوښې سره یې واده کړی. کثیر خان خپله مکمل ویډیو تر کړې ده او تاسې دا ویډیو در سره وګورئ مکمل چې څه رقم کیسه ده. د خپلې خوښې سره یې واده کړی. ډیره عجیبه واقعه ده. د انقلاب تاڼې په حدود کې یو کس خپلې خواښې سره واده کړی و. دا ښځه د چاچي هم وه. دا سړی بیا وژلی شوی دی. د هغې نه پس خبره اوس چېرته ورسېده، دا ټول تفصیل زه تاسو له ننني پروګرام کې در کوم. خو دې نه پهله موږ په سوشل میډیا باندې خامخا سپورټ کوو. تاسو څه نوم دی؟ زما نظرشیر. نظرشیر خان پولیس ولې نیولې؟ چې هغه سړی مې ویشتې. د سړي څه نوم و؟ رضوان شاه. دا رضوان شاه ستاسو څه و، ملګری دی؟ او جي دا زما ملګری و. د څونه وخت نه؟ دا د ډېر وخت نه و. دا دغه مهاجر ما له راوستی و چې د خواښې را تښتولې وه. بیا وله ما پناه ورکړه. ما وتل چې یاره زه داسې دغه کوم، او بیا هغه عسکرې ما نه 50 لکه روپۍ غوښتې، 2 سپارې یې غوښتې چې تا ولې پناه ولې ورکړې ده؟ واو. بیا بس بیا ما دغه عسکر ته ویل چې یاره هله به ستا سره روغه کوم. ما ته یې ویلې چې ته دې ولي او زما ستا روغه د 10 لکه روپۍ به درکړم. بیا تا څه وکړل؟ بس ما بیا وویشتو چې یو 10 لکه روپۍ راکړي. 10 لک روپۍ تا ته بیا راورسېدې؟ او جي. دې سړي چې دا چې کوم رضوان تا مړ کړی دی که نه، د ده په څونه میاشتو نه تا سره تعلق و او ده سره تا امداد څونه وخت نه کړی و، دا پناه دې څونه وخت نه ورکړی و؟ یاره چې هغه فعل یې پروت دی هغه سره و چې تقریبا څه 2-2.5-3 کاله کېږي جي. ده بیا د خولې کیس وچلولو وله ما وچلولو وله جي. بس خوله ده ته ډګري میلاو شه. بیا دارالمان نه ښځه وله راوسته. بیا هم ورته به چې عدت یې پوره شو په نکاح هم که ورته. او په دې خبره یې تا نه پهلنی خاوند خفه و؟ او جي. ده سره ستا څونه مطلب د خرچې مرچې پې تا کړې وې په دې نکاح میکاح یو څه بل څه؟ او چې په دې خرچې شوي جي. هم هغه به کولې جي. هغه به کولې. او جي. پولیس وایي چې کله د رضوان سره تا دا ټوله منډه ترڼه وواله، بیا به د دې ټولې منډې ترڼې تا له رضوان 15,000 روپۍ میاشت درکوله؟ او جي. ما ته ما سره به دی کې ککړ شوې، چېرته وتې نه شوې. ته به نه دا پیسې اله به دلته ما سره پروت اوسه. څونه پیسې به یې درکولې؟ 15,000 جي. نو بیا پیسې څونه وخت درکړې؟ یاره یو کال نیمې راکړې، بس بیا یې بند کړي. نو چې کله یې بند کړي بیا ته لالچ کې رالې؟ بیا چې ما خپله صفحه وکړه. ده ما ته ته خپله صفحه وکړه. بیا چې ما هغه له جواب ورولېږلو هغه ما ته چې نه ته ما له 50 لکه روپۍ او 2 سپارې راکړې. بیا بس بیا په دې لالچ کې هغه ما 10 لکه روپۍ راکړې چې دی ولې ما صحیح نه چې تا د خپل ملګری رضوان چې کوم دی دې په 10 لک روپو دپاره قتل کو که نه تا نه باندې پیسې بندې کړي نو هله دې قتل کو؟ نه به دې 10 لکو روپو دپاره مې نو ده خو په تا باندې ته به دې کره کور ته تلې راتلې؟ چې زما بلکل. نو ده تا باندې دونه ډېر زیات اعتبار کو، بیا ته ولې لالچ کې رالې؟ بس چې دې لالچ کې رال چې ده زه په ځای پرېښوم خو بدي په غاړه که ده پرېږدو. نو ځکه بیا تا دې مړ کړ. په دغه ورځ باندې څه چلو شو؟ په کوم ورځ؟ په کومه ورځ چې ته په در ډس کې که نه تر څنګه رالې په څه کې رالې څه چلو شو؟ بس پیدل ورپسې رالم چې موږ سره نږدې دی. بیا بس ومویشته ولاړم کې جي. ته چې دی کره رالې که نه نو ور دې ورته وډبو بهر راووته؟ راوتې و بهر مېلمانو سره. او جي بهر مې ویشتې دي. نو ته چا لیدلې وې؟ او چې ټولې دنیا لیدلې وم. په تا باندې ډایرکټ دعوه شوې وه؟ نه جي. هغې د هغې دعوه په هغه ښځې په عبیدالله کړې وه جي. څوک دی؟ هغه مهاجر و، د ده ملګری و. ښه په تا دعوه نه وه، په ته پکې بیا څنګه را شامل شوې؟ بس چې رالم پکې رالم پکې جي. 10 لک روپۍ دې چې واغېستې څه دې کړې؟ څه دپاره یې خرڅ کړې؟ همې جي روزګار کې بندې کړې وې. بس څه روزګار دی؟ بس یو ملګري له مې ورکړې وې، روزګار کې بندې کړي دي. ته چې دا نن اتکړې په لاس کې دي که نه، دا ستا ګناه وه، د رضوان ګناه وه یا د پیسو لالچ و؟ دا چې زما ګناه ده. څه؟ بس چې ما ته له پناه نه یې ورکړې ما به تا لالچ نه کولو او په دښمنۍ به هم نه وې وړې؟ او جي. هغه چې کله دې دا سړی مړ کو هغه تا 10 لک روپۍ درکړې هغه کس، نو روغه دې ورسره وشوه بیا؟ بس هغه به زما ستا اګریمنټ بس ختم شو. مطلب زما سره دښمني نشته؟ او جي. دا واده شوی دی؟ او جي. ته چې د رضوان خو ټیک ته تا د هغه په سر دښمني واغېسته، یو خو دې دا غټ کار وکړو، د هغه په سر دښمني واغېسته که نه، بیا د هغه تا باندې اعتبار شروع کړو، په اعتبار کې تا سړی ووالو، دا ښه خبره ده. بس چې
شوې ګناه ده غلطي دا ده شوې ده بس پیمانه یم پې کومه خبره خو پیمانې د هغه نه به پیسو که د په مرګ پیمانه یم جي جی هسې رضوان دې نه مخکې هم تا ته ډېرې موقع به داسې ملو شوي لکه ته وایې اعتبار را باندې ډېر زیات کوو که نه چې ما سره حجره کې پروت و ترې 4 کاله ما سره حجره کې پروت و ته هغه خلکو ته څه وې ستا دا خبرې خو خلک اوري که نه چې کومو ټول خلک اوري هغه خلکو ته څه وې چې څوک چاله اعتبار پې کوي پناه م وله ورکړي اعتبار هم پې کوي هغه بیا مړ کول پکار دي نه جي دې کې خو یو رضوان مړ شوی و که نه بل دې کې څوک مړه و دې کې جي زما د تره د زوی لور مړه وه څونه عمر و د هغې داسې د وخت خو د ډېر وخت خو بس معذوره وه کټ کې پرته وه جي هغه خو تا نه مړه کوله نه نه جي بیا یې سره دې څه وکړل بس هغې له مې جي ټک ټکور ورکړو بس هغې را سره هغې ویل چې بس زمونږ تا ته څه دغه نشته جي تعظیمنامه یې درسره وکړه جي ګرانو ملګرو ایس ایچ اوتانا انقلاب اجمیر شاه خان سره ولاړ یم دې نه به پوښتنه کوو چې کوم دا قتل شوی و دې کې ډایرکټ دعوه پچا شوی وه بیا دا ملزم پکې څنګه رالو چې بسم الله الرحمن الرحیم کیسر خان ډېره مهرباني چې تاسو تانې ته راغلی او د دې دغه نه دا چې یو 2 میاشتې مخکې موږ ته یو اطلاع وشوه چې یاره دغلته یو هلک دی رضوان نامې ده په هغه باندې چا فایر وکړو مړ یې کړو موږ په موقع باندې ورلو چې ډي سي پي صاحب موږ ټول ورلو چې ورلو بس هغه سړی خو مړو هغه خلکو هسپتال ته وړل دې سره یو ماشومه چې دی هم لګېدلې وه او هغه زخمي وه د مړو هغه زخمي وه بیا چې موږ ورلو چې د دې هلک چې کومه ښځه وه هغې نه موږ راپورټ واخیستو نو دې ښځې وایي چې یاره زه حمیدالله نومې هلک باندې دعویداري وکړله بس هغه نه چې موږ راپورټ واخیستو خو یو 3-4 ورځې پس بیا موږ ته یو ویډیو په ګوتو باندې راغله چې په هغه ویډیو کې دا نظر شیر بالکل ښکاري چې ټوپک ورسره دی د اف آی آر کې واکس وولي بیا په دې باندې چې موږ کار وکړو بیا دغه رضوان کم مقتول چې دی د پلار مکرم حاجي صاحب هغه لاړو او خو هغې د خلاف یې دعویداري وکړله هغې نه پس بیا موږ د باندې چاپه ووهله او دی یې ونیو بیا د دې رضوان چې کومه ښځه وه هغې چې چا چې مخکې دعوه کړې وه نو هغې هم باقاعده چې کوم دی نو د خلاف 164 ټکو دعویداري وکړه چې او بالکل لکه دا هغه بل هلک هم دی خو زما په خاوند باندې د نظر شیر ډزې کړي دي کې ډایرکټ ملوث دی د رضوان دا څه کیسه وه چې د رضوان خپلې خواښې سره واده کړی و دا څنګه خبره کیسر خان دا خبره خو ډېره دغه ده داسې پیچیده غوندې ده دا رضوان چې و چې د خپل تره لور کړې وه مقدر نوم یې و چې هغه موږ سره په اف آی آر کې ملزم هم دی د هغه لور یې کړې وه د هغې نه 15 بچي مو او بیا د مقدر چې کوم دی د دې رضوان د دې مقتول تره د دې ښځې سره واده کړی و د دې هم 3 بچي وو دې نه خو دا رضوان او د دې دا کومه ښځه چې ده جي وکیله بیبي د دې خپل منځ کې داسې څه خبره اتره وه بیا دې کور کې جال لانجې مانجې شروع کړلې د خاوند نه طلاق غوښته بیا پهلني خاوند نه مقدر نه پهلني خاوند نه جي هغه ورته طلاق نه ورکوه بیا دوی لاړه عدالت ته عدالت په ذریعه باندې خوله واخیسته بیا عدالت چې کوم دی چې دا ښځه ده د دارالامان ته ولېږله په هغې کې بیا دوی منډې تړلې والې نظر شیر چې کوم دی هم ورسره په عدالت کې ډېرې منډې والې وې یو کال بعد هغه د دارالامان نه دوی راوویستله کور ته یې راوستله او پینیکه یې وتړله رضوان پینیکه وتړله نو دا د دې رضوان جي خواښې مو او چاچي مو وه خو بس بیا پکې چې بس خبره ده نو بیا دا هغه د خپل قام چې کوم دی پلار رونو د کور نه وشړل دې نظر شیر ولا پناه ورکړله او ورته ویل چې یاره زه به ستا حفاظت هم کوم او زما دې کور کې اوسېږه او ته ماله 35,000 روپۍ میاشت راکړې هغه 35,000 روپۍ میاشت چې کومه وایي چې هغه به یې دله ورکول بیا څو ورځې پرې د باندې بند هم کړله 35,000 روپۍ خو ته چې کوم دی چې د دې رضوان هغه د دې ښځې چې کوم مخکې خاوند و دې نظر شیر هغه سره څه طریقه په وټساپ باندې برابر کړله او 10 لک روپۍ باندې سودا وکړله او دا هلک یې وویشت مقدر خو ځکه دا هر څه ورکړل چې د سره یې لانجه په دې وه پیسې په دې ورکړي چې دا د هغه ښځې سره د هغه وراره او زوم واده وکړو بالکل جی هغه ته خو دا غم او غوسه وه چې یاره زما ښځه وه زما زوم یا زما وراره هغه وتښتوله واده ورسره دې کیس کې ټوټل ملزمان څوک دي او گرفتار څوک دې کې چې مرکزي ملزم چې دی دا نظر شیر دی چې کوم گرفتار دی او یو مقدر شاه دی کوم چې دغه مقتول تره مو اسخر مو هغه په دوبۍ کې دی
او یو بل یو حمید الله نومې هلک دی چې هغه پکې ملزم دی. دغه موږ دغه کوو خو هغه په الحال په افغانستان کې دی ان شاء الله چې څنګه راشي. ملزم نظر شیر چې کم 10 لک روپۍ اغشتې وي هغه پولیس ریکور کړي. بالکل کیسر خان کوم یو خدای نه مونږه چې کوم کلاشینکوف باندې د فایر کړي علی قتل عامتونه برآمد کړي دا. بل د چې کوم هغه 10 لک روپۍ اغستې دي نو په هغه کې 15 لک روپۍ مونږ د چې چاله ورکړ هغه مو ریکور کړي دي. 15 لک روپۍ اوس دوی لکه خوړلي دي هغه ټایم نه دی ناستو هغه پیسې خو 5 لک روپۍ پکې مونږ ریکور کړي ریکوري پکې شوی دی. ګرانو مرګرو د قیامت نښې